د تیر کال د کانکور نمرې په نورمال ډول نوې توزیع شوې په داسې حال کې چې اوسط 2.8 او معیاري انحراف 1.34 و. پنځو نمرو ته په کتلو سره اټکلي زید نمره څومره ده؟ نمرې له 1 څخه تر 5 پورې. دلته موږ تاسو ته 15 ځوابونه راکړل شوي دي چې له دې څخه باید سم ځواب په نښه کړو. لکه څنګه چې مخکې هم موږ تاسو زید نمره یا زید سکور پیدا کړی و، نو دلته بیا هم لکه د هماغه ویډیوګانو په ډول بیا هم موږ تاسو زید نمبر پیدا کوو. اوسط موږ تاسو ته راکړل شوی چې مساوي دی له 2.8 سره، او همداراز معیاري انحراف هم راکړل شوی دی چې مساوي دی له 1.34 سره. که چیرې وغواړو له دې ځای څخه زید سکور پیدا کړو، نو هغه مساوي کېږي نسبت 5 نمرو ته پیدا کوو 5 منفي اوسط 2.8 تقسیم پر 1.34. ښه، نو که چیرې دا لږ څه ساده کړو دا به شي 2.2 تقسیم پر 1.34. دا به په ماشیني حساب کې تقسیم کړو. ښه، 2.2 تقسیم پر 1.34 دا مساوي کېږي 1.84. وبلیکو چې دا ځای مساوي شو له 1.84 سره. را به شو دلته وګورو چې په دې ځوابونو کې شته. هو، دا ځواب سم دی. نو په داسې ترتیب سره موږ تاسو وکولای شو چې دلته زید نمره یا زید سکور پیدا کړو. یو څه چې شاید ستاسو ذهن مغشوش کړي هغه دا دی چې تاسو شاید دلته ای ځواب په نښه کړئ، ځکه شاید وایي چې زید نمبر نشي محاسبه کېدلی ځکه چې دا غیر نورماله توزیع ده. نه، موږ تاسو کولی شو د هر ډول توزیع لپاره زید نمره محاسبه کړو. را به شو او یو بل مثال به هم کار کړو. په افغانستان کې د 5م ټولګي د زده کوونکو د قد لوړوالی په نورمال ډول توزیع شوی په داسې ډول چې اوسط 143.5 سانتي متره دی او معیاري انحراف 7.1 سانتي متره دی. که چیرې په تصادفي ډول د 5م ټولګي یو زده کوونکی انتخابوو، نو څومره امکان لري چې د هغه د قد لوړوالی دی له 159.8 سانتي مترونو څخه لوړ وي؟ ښه، لومړی به په سوال کې راکړل شوي معلومات واخلو او دلته به یې ولیکو. اوسط راکړل شوی چې مساوي دی له 143.5 سره. همداراز معیاري انحراف هم راکړل شوی چې مساوي دی له 8.1 سره. 8.1 سره. نو اوس به راشو او دلته به ورته همدا د ګراف ورته رسم کړو. دا چې په سوال کې ویل شوي چې په نورمال ډول توزیع شوی دی، نو دا به داسې یو زنګولوي ګراف رسم شي. په داسې ډول به یې رسم کړو. ودرېږه لکه چې غلط شو. نه ځه، سم ده. سم به یې فرض کړو که سم هم نه ده. نو دا ځای به یې اوسط شي. له دې ځای څخه ښکته به په داسې ډول سره اوسط رسم کړو. دا به یې اوسط شي. قیمت یې د دې موږ تاسو ته راکړل شوی چې 143.5 دی. له دې څخه لومړنی معیاري انحراف دا ځای راځي. دا په دې بل رنګ سره رسم کړو. دا ځای راځي او معیاري انحراف قیمت هم 7.1 دی. که چیرې له دې سره جمع کړو نو دا به 150.6 شي. دویم معیاري انحراف دا ځای راځي. دا به که چیرې بیا له دې سره 7.1 جمع کوو نو دا به 150.8 راشي. ښه، دې خواته که چیرې رسم کړو دا به هم په همدې ترتیب سره قیمتونه به په همدومره اندازه ترې کموو او دې خواته به راځو. ښه، اوس بیا هم موږ تاسې دلته هغه پخوانۍ موضوع ته ګرځو چې تجربوي قانون و. تجربوي قانون دا ډېر ښه قانون دی. موږ تاسو ته په ډېر زیاتو ځایونو کې په درد خوري. ښه، تجربوي قانون یا هماغه د 8.5 95 او 9.0.9 قانون.
په دې قانون کې موږ او تاسې ویلي وو چې که چیرې له وسط څخه موږ یو معیاري انحراف ښي لوري ته ځو او یو معیاري انحراف کیڼ لوري ته، په منځ کې چې کوم واټن موږ او تاسې ته لاسته راځي یا دا واټن، په دې ځای کې د نتیجې د راوتلو امکان 88 سلنه و. په دې وسط کې 88 سلنه دی او د دوو معیاري انحرافونو ترمنځ بیا دا واټن دا امکان البته دا بیا 95 سلنه و. 95 سلنه. ښه، دلته موږ او تاسو ته ویل شوي وو چې که چیرې په تصادفي ډول د 5م ټولګي او زده کوونکی انتخابوو، څومره امکان لري چې د هغه د قد لوړوالی دی له 159.7 څخه لوړ وي، 159.7 یا له دې ځای څخه لوړ واوسیږي په دا ځای. موږ او تاسې باید په دې ځای کې د نتیجې د راوتلو امکان پیدا کړو، البته هغه فیصدي باید پیدا کړو چې څومره ده. مخکې مو هم یادونه وکړه چې په دې وسط کې په دې ځای کې د نتیجې د راوتلو امکان 95 سلنه دی. ښه، نو 95 سلنه دا به ترې کم کړو. دا ځای او دا ځای دې خواته د دې دواړو په مجموع کې په دې دوو ځایونو کې د نتیجې د راوتلو امکان 15 سلنه پاتې شو. دا چې خپله د زنګولوي ګراف یو متناظر ګراف دی، نو دا خوا یې له دې خوا سره یا دا سر له دې سر سره مساوي دی. 15 که چیرې په دوو باندې تقسیم کړو نو دا ځای به شي 2.15 سلنه. وایو چې که چیرې په تصادفي ډول موږ او تاسې د 5م ټولګي یو زده کوونکی انتخابوو، نو 2.15 سلنه دا امکان لري چې د هغې قد د له 159.7 سانتي مترونو څخه لوړ وي.